د هالیووډ او بالیووډ ناوړه سینمایي کمپنیو حقیقت. لیکنه مولوي عبدالسلام حنفي. د 19مې پیړۍ په اخر او د 20مې پیړۍ په لومړۍ وختونو کې د سینما دور ظهور وکړ چې تر ټولو مشهوري کمپنۍ د سینمایي فلمونو په جوړولو کې هالیووډ او بالیووډ دي او د دې موخه او هدف دا دی چې اسلامي ارزښتونه له منځه یوسي او د مسلمانانو ذهنونه تخریب او په اخلاقي فساد باندې اخته شي او تر ډیره برید خپل هدف ته هم ورسېدل، ځکه چې په اسلامي ټولنه کې ځینې ځوانان تر داسې اندازې پورې منحرف کړل چې هغوی اسلام د انسانیت لپاره د نجات ذریعه نه بولي. خو بدبختانه چې اسلامي امت له ډیرو مشکلاتو، تکالیفو او فتنو سره مخ شوی دی، لیکن دوی بیا هم له تیر تاریخ څخه دا عبرت او درس ترلاسه نه کړ چې څنګه موږ د خپل دین د پلویانو او اتلانو په توګه راپاڅیږو او د اسلام سپېڅلی بیرغ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وځلوو. خو مخکې له دې چې په فاسدو هیوادونو کې د رسنیو اهداف او رول په ګوته کړو، باید د دغو فسادونو له څرګندېدو مخکې د اسلامي امت حالت وڅېړو. وروسته به دا حالت سره پرتله کړو تر څو د دښمن حقایق، شواهد او موخې روښانه شي او ځوانان مو د فتنو په جال کې د راګیرېدو څخه خبرتیا ترلاسه کړي. د امت مسلمه د مخکنیو حالاتو څخه یو حالت دا و چې په هغه وخت کې د انسانانو او شیطانانو له دسیسو او همدارنګه د هالیووډ او بالیووډ او د غږیزو رسنیو له ظهور څخه مخکې مسلمانان د علم ترلاسه کولو لپاره لیواله وو، که هغه دیني علم یا د طب، کیمیا او انجنیري علم وو. همدارنګه په مسلمان ټولنه کې ښځې په خپل حجاب، خپل اسلامي لباس کې ګرځېدلې او په هغوی باندې به یې ویاړ هم کاوه. ځوانان به د قمار او شرابو څښلو مجلسونو پر ځای د تورې وهلو، نیزې ویشتلو، لامبو وهلو، آسونو ځغلولو زده کړه کوله او زړونه به یې یو له بل سره تړلي او په مینه محبت به یې خپل ژوند کاوه. په ځوانانو کې نیکي تر سره کول او صداقت غالب وو. مخکې له دې چې د لویدیځ فتنې د مسلمانانو برم او عزت له منځه یوسي، دا د اسلامي امت په لنډه توګه حالت و. خو بدبختانه چې لویدیځوالو د اسلامي امت څخه په ډیر فریب او چم سره د هر څه له ذهنونو څخه وایستل او په اخلاقي فساد یې اخته کړل. د هالیووډ او بالیووډ ناوړه اهداف: لومړی، د انسانیت اخلاق له منځه وړل. دوهم، د فحشا خپرول. دریم، د عفت او عزت څخه انسانیت خلاصول. څلورم، د ښه عملونو پر ځای په ټولنه کې بد عملونه خپرول. پنځم، د نیکو مجالسو پر ځای د شراب او قمار محفلونه رامنځته کول. نو دا چې د دوی مهم هدف د فاسدو اخلاقو خپرول دي او اخلاق د هر ملت د پرمختګ تر ټولو مهم عامل دي. د هر ملت تمدن د هغوی تر اخلاقو پورې تړلی دی او اسلام خپلو پیروانو ته د ښو اخلاقو د دوام غوښتونکی دی او له مسلمان څخه غوښتنه کوي چې د خپل نفس تزکیه له هر ډول رسایلو اخلاقو څخه وکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: زه یوازې د ښو اخلاقو د پوره کولو لپاره رالیږل شوی یم. ځکه کله چې موږ وایو چې فلانکی کس د ښو اخلاقو خاوند دی، نو د دې مطلب دا وي چې په هغه شخص کې ځینې صفتونه څرګندېږي، لکه صداقت، ښه وینا، پاکوالی، رحم، عاجزي، سخاوت او له نورو سره مرسته کول. خو که چیرته یو کس دغه ځانګړنې له لاسه ورکړي، ستاسو په فکر هغه ته څه ویل کیږي؟ له همدې امله د خلکو د اخلاقو له منځه وړل د دغو فتنو لومړی هدف و، تر څو دوی پرمختګ ونه کړي او داسې خلکو په څیر پاتې شي چې یوازې بې روحه تنوي، چې نور د هیڅ جرأت پکې نه وي. نو ستاسو ذهن ته به اوس یوه پوښتنه پیدا کیږي چې د خلکو اخلاقي په څنګه طریقه له منځه یوړل او د خپل هدف لپاره یې کومه وسیله په کار باندې واچوله. نو د دې ټولو پوښتنو جواب په یوه جمله کې چې هغه د خلکو ترمنځ فحشا خپرول دی.
نو له همدې سببه چې کله د اسلامي ټولنې ځوانان د فلمونو په کتلو روږدي شول، نو مسلمان ځوانانو د خپل شخصیت تر ټولو مهم څه چې اخلاق دي له لاسه ورکړل او د زنا او فحشا په لارې منډې وهي او خپل ایمان له لاسه ورکوي. چې د دین لپاره احساسات مړه شول، له اسلام څخه دفاع کول، هغه په خپل ژوند کې عملي کول او په اسلام باندې خپل ځان قربانول خپل مسؤلیت او دنده هم نه بولي. دا څرګنده ده چې د دې فتنې هدف نارینه ځوانان دي، خو ځوانې مسلمانې ښځې او نجونې څنګه په نښه او فتنه کې اچول کیږي. دا چې ښځه د کورنۍ په جوړښت کې مهمه برخه ده، که صالحه وي ښه نسل به رامنځته کړي او که فاسده وي نو هر څه به فاسد کړي. اسلام د ښځو په کورني نظام کې د رول پیاوړي کولو ته لیواله ده. د ښځې ساتنه باید لکه د ګاڼۍ په څیر په نرمۍ سره ترسره شي او د کور او ژوند په چارو کې ورسره همکاري وشي. او د میرمنې لپاره د خپل خاوند اطاعت د جبر او ظلم معنا نه لري او نه دا د ښځې کمزوري بلل کیږي، بلکې د ښځې ځواک د میړه په اطاعت کې نغښتی دی. ځکه چې قوي کورنۍ هغه ده چې د ماشومانو خپل اولادونو په پالنه او د کور او ژوند په چارو کې سره همکاري کوي. او ضعیف کور هغه کور دی چې ترمنځ یې هماهنګي نه وي، ځکه هغه خاوند چې د خپلې میرمنې حقوقو ته درناوی نه کوي او هغه میرمن چې د خپل خاوند اطاعت نه کوي، نو ترمنځ به په دوامداره توګه ازدواجي ستونزې رامنځته کیږي. نو همدغه تر ټولو مهم لامل دی چې د مسلمانې ښځې د افکارو او اخلاقو د منحرف کولو لپاره شیطان په کار اچوي. او په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې ټکي ته اشاره کړې چې شیطان ته په خپلو ملګرو کې تر ټولو خوښ هغه شیطان دی چې د خاوند او میرمنې ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، او ابلیس هغه شیطان خپل ځان ته نږدې کوي. نو شیطان چې د خاوند او میرمنې په منځ کې اختلاف رامنځته کوي، هغه د ښځو په افکارو کې دا خبره تکراروي چې حجاب د شاته پاتې کېدو لامل دی، یا د خاوند اطاعت د غلامۍ زنځیرونه دي او د ازادۍ مفکوره په ذهن کې ورکوي. نو په همدې سبب کله چې یوه ښځه دا کارونه ترسره کوي، په نتیجه کې شیطان او د شیطان ملګري ښځې ته ځان نږدې کوي او ښځه په خپلو ناوړو اهدافو کې راګیر کړي چې له امله یې ښځه جنسي تیري، طلاق اخیستلو او حتی ځان وژنې ته هم اړ کیږي، او دوی ورڅخه خپل استفاده کوي او د ښځې عزت او عفت له منځه یوسي او داسې استعمالوي لکه ښځې چې د اخیستلو خرڅولو د اعلاناتو لپاره پیدا شوي وي او د همدې اخیستلو او خرڅولو لپاره یې د یوې وسیلې په توګه استعمالوي.